السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو هېوادوالو ملګرو، زما څخه ورور پوښتنه کړې وه چې نورزی او برګزی دواړه څه سره کېږي، او بله پوښتنه کړې وه چې کاکړ غلجي ته نږدې دی او که دراني ته نږدې دی. نو په دې اړه یې زما څخه پوښتنه کړې وه. زه غواړم چې په دغه کې مختصر جواب درکړم. تفصیلي جواب خو ډېر وخت غواړي، مختصر جواب. ګرانو دوستانو، د پښتنو دا ډېرې درې غټې قبیلې سربڼ، بیټ نیکه او غرغښت، دا د پښتنو ډېر سترې قبیلې دي. د شمېر د لحاظه که ووایم چې یوه قبیله پر بله باندې هم ډېره نه وي، یعنې دا د پښتنو قومونه دوی تشکیل کړي دي. دا اوسني پښتانه چې موږ تاسې پېژنو، دا په لارو بر کې چې د نړۍ په هر کونج کې دي، تقریبا 100 میلیونه پورې رسېږي، شاوخوا زیات کم، دا ټول د دوی د اولادیت څخه دي. نورزی او برګزی دواړه د سربڼ په اولاده کې دي. سربڼ د قیس عبدالرشید زوی دی او د غرغښت او د بیټ نیکه ورور دی. د سربڼ په اولاده کې بیا د ده زوی د ابدال د ده دوه زامن وو چې ځیرک او پنجپای وو. ځیرک 3 اولادونه درلودله چې د هغه الکوزی وو، برګزی او پپلزی، او پنجپای بیا 5 اولادونه درلودل. د هغه نوم پنجپای دی. وروڼه ځینې خلک فکر کوي چې دا نه 5 پښې دي، د ده نوم پنجپای دی. یا د نوم پنجپای و الله پاک 5 اولادونه ورکړه. نورزی دی، علیزی دی، ساکزی دی، مکوخ او ګاڼی دی. دا 5 سره وروڼه دي، د پنجپای اولاده دي. پنجپای ځیرکو بیا بېرته د یوه نیکه زامن دي. یعنې کله چې احمدشاه بابا په خپل فتوحات ډېر راوړل، د هندوستان څخه پرله پسې فتوحات یې راوړل، حملې یې وکړلې، نو بیا احمدشاه بابا د خپلې پښې ته د دراني لقب ورکوي. یعنې درانی چې دی دا لقب دی، القاب احمدشاه بابا ورکړی دی، دا لقب چې هغه یوازې د برګزي، پپلزي او الکوزي چې ورکړی دی، یعنې دا د ځیرک اولادیت چې ورکړی دی. درانی خپله نه د چا څخه پیدا شوی دی، نه د دراني څخه څوک پیدا شوی دی. یعنې درانی قوم نه دی، یو لقب دی چې د خپلې پښې ته احمدشاه بابا ورکړي. یعنې نورزی او دغه چې دی د یوه نیکه اولاده دي، خو دلته بیا په پلار کې سره جلا دي. په پلار کې څوک جلا څوک نه بیا جلا دي. دا که دوه وروڼه وي، د یوه اولاده د هغه په نامه ده، د بل اولاده د هغه په نامه ده. یعنې په اصطلاح د یوه نیکه یو دی، خو پلرونه جلا سول، نو دلته بیا دوی نشي سره یو ځای کېدلی. او پاتې سو کاکړ چې دی، کاکړ بیا د غرغښت اولاده ده. غرغښت بیا د بیټ نیکه او د سربڼ ورور دی. نه په نورزي ته ورنږدې دی، نه غلجي ته ورنږدې دی. که دوی و د دواړو ورور دی، که و د دواړو ته نږدې دی. یعنې داسې نه دی لکه اوس نورزی چې بیا برګزي ته یو څه دغه دی، په نیکه کې یو دی. دوی نه په 4م 5م نیکه 6م نیکه کې بیا ورسره یو کېږي، یا په 10م نیکه کې، نو یوه ته لا نږدې نه دی. دغه د دغه ورور یو مختصر جواب و. بیا به نور دغه کې بیا نور معلومات هم درته وړاندې کړو.